ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې روغ او خوشحاله یاست. څنګه چې تاسو په تخته کې ګورئ نن د موږ درس چې په هکله ده لو فوتور یعنی چې راتلونکې زمانه. په فرانسوي ژبه کې چې کله موږ وغواړو راتلونکې زمانې په هکله خبرې وکړو یا په راتلونکې زمانې کې جملې ووایو نو موږ چې درې رقم ته درې هغه لیارې ورته شته یا هم درې رقمه هغه لرو راتلونکې زمانه لرو په فرانسوي ژبه کې. خو نن شپه درس چې د موږ دا د چی په هکله ده د فوتور پروش په هکله ده. یعنی نن موږ هغه اول ډول چې دا چې فوتور پروش د هغه وایو بیا نور درسونو کې بیا فوتور سامپل بیا فوتور انتریور دغه باقي به نور درسونه کې وایو. مخکې هغې نه چې زه دغه د فوتور پروش تشریح تاسو ته شروع کړم زه تاسو دلته یوه خطه دی یعنې لکه که موږ ورته ووایو د زمان خطه خو هغه زه تاسو ته باسم یعنی دلته لیکم چې مثلا چی پاسې په معنا د چی یعنی چې تیره زمانه او که په دغه ځای کې چی وي پریزانت یعنی چې چی یعنی چې اوس مهال زمانه پریزانت. او که دلته مونږ ولیکو چی فوتور یعنی چې راتلونکې زمانه. نو کله چې د یو عمل یا هم یو کار چې د پریزانت او د فوتور ترمنځ یعنی وی هغې ته چې وایي هغې ته راتلونکې زمانه ورته وایي. یعنی د دې ترمنځ که زه دلته داسې یوه خطه تاسو ته وباسم دا چې ده دا فوتور یعنی آینده یعنی راتلونکې زمانې هغه ده لکه یعنی یو اکشن یا هم یو کار وي دلته شته. خو نن مونږ وایو چې فوتور پروش وایو. نو فوتور پروش په کومه زمانې یعنی کومه راتلونکې زمانه ده په فرانسوي ژبه کې هغه راتلونکې زمانه ده چې ده چې اوس مهال زمانې ته نږدې وي. نو دغه زه دې ځای نه دې ته داسې راوړم داسې چې په دا معنا چې یعنی دلته نه ده دلته ده یعنی نږدې چې شي ده پریزانت یا اوس مهال زمانې ته ده چې زه که تاسو ته یې هغه ولیکم څه ورته وایي معنا یې وایو چې تیره زمانه دا چې ده اوس مهال زمانه او دا چې ده راتلونکي. نو دا چې ده دغه اوس مهال زمانې ته نږدې ده نو دغه چې ده فوتور پروش ده. د فوتور پروش دپاره مونږ څه رقم ته یو فرمول لرو یعنې ساختار څه رقم ته ده یعنې مونږ په فوتور پروش کې څه رقم ته جمله جوړوو. مونږ وایو چې د جمله کې باید څه شی وي sujet plus aller فعل. aller په معنا چې ده په معنا د تلل خو دلته د تللو په معنا نه ده دلته په چی درغلی ده دلته کومکي فعل ده یعنی چې فوتور پروش جوړولو کې چې کې سوژې ته او هغه ته نورو فعلونو ته کومک کړي چې دغه فوتور پروش جوړه شي. انفینیتیو په معنا د چی ده په معنا د دې ده چې د فعل اصلي حالت یعنی چې فعل گردان شوی نه وي نه ترمینیزان ولري نو دې ته چې وایي دې ته انفینیتیو وایي. کله چې تاسو غواړئ فوتور پروش جوړه کړئ یعنی جمله جوړه کړئ یا هغه خپل هغه هدف چې غواړئ په فوتور پروش کې ووایئ باید چې سوژه وي د سوژې نه بعد الی فعل وي او هغې نه بعد انفینیتیو یعنی چې د فعل اصلي حالت وي چې زه دلته تاسو ته لیکم چې وی یعنی چې اصلي حالت د ورب دویم دریم بل شکل نه خو او الی چې دا الی باید تاسو په اوس مهال زمانه کې مو باید د الی فعل ټولو سوژو ته مو چې وي باید چې گردان مو یې زده وي. چې زه اوس تاسو ته لیکم په اوس مهال زمانه کې مونږ سوژې هغه الی فعل څه رقم ته گردانوو. سوژې د مونږ چې ده اول جو تو il elle او on nous vous il جمع او ال جمع لرو مونږ. خب اوس مونږ چې کو اوس مونږ وایو چې
الف فعل باید په اوس مهال زمانه کې مونږ گردان کړو. نو مونږ څه رقم ته گردانولو؟ الف فعل مونږ وی چې جو ته څه رقم ته گردانیږي. ګورئ تاسو وینئ چې الف په چی باندې ختم شوی ده؟ په او ایغ باندې ختم شوی ده. خو دا په اول ګروپ کې په اوس مهال زمانه کې نه راځي، دا په دریم ګروپ کې راځي، ځکه چې دا یو بې قاعده فعل ده، یعنی چې قاعده نه لري، لکه د اول ګروپ په قاعده کې نه راځي. نو وایو چې جو وی کلا دینه شکل بدلیږي. څه رقم ته لیکل کیږي؟ جو وی. تو آفرین. تاسو ته که یاد وي وایئ چې تو و. اس ورکوو خو اس نه ویل کیږي. ال آن بیا هم وایو چې و خو اس نه لري. نو تاسو ته دلته بیا یو آسانی شوله چې تنها تو سره اس ورکوئ، ال آن سره اس نه ورکوئ. نو هغې نه بعد چی ته لرو؟ وایو چې nous allons، vous allez، elles vont. خب مخکې هغې نه چې نور تشریحات او توضیحات تاسو ته درکم، تاسو په تیرو درسونو کې ویلي دي چې کله چې اس د دوه دانو واولو ترمنځ راشي نو غږ یې څه کیږي؟ زید. څه رقم ته وایو چې nous allons. خب دوه دانو واولو ترمنځ راغلی ده، نو وایو چې nous allons. او په دغه ځای کې بیا هم د دوه دانو واولو ترمنځ راغلی ده، نو څو رقم ته وایو چې بیا هم غږ یې څه کیږي؟ زید. نو وایو چې vous allez، je vais، tu vas، elle on va، nous allons، vous allez، elles vont. Je vais، tu vas، elle on va، nous allons، vous allez، elles vont. دا شولو د دې یعنی چې څه رقم ته تاسو یې ووایئ. خو زه اوس دغه ټولو ته تاسو ته هغه جوړوم، مثالونه درته جوړوم چې تاسو ته واضحه شي. بیا هم تاسو ته تکرار کوم چې الې دلته که نه، الې دلته یو کومکي فعل ده، دلته اصلا معنای تلل نه دي. یعنی په دري بخش کې ما دا خبره وکړله، خو اوس هم تاسو ته وایم چې الې تلل معنا نه لري. دلته تنها معنی څه شی ده؟ آینده ده. یعنی چې تاسو ته لکه په دري کې چې مونږ وویل خواهد، خواهی که نه، دا رقم ته په پښتو کې مثلا یعنی هغه په فرانسوي کې هغه خواهد و خواهی دغه ټول څه ده؟ دغه الې ده. الې دلته هیڅ د تللو معنا نه ورکوي. اوس زه مثلا مثال که ووایم چې وایي اگزامپل، اول څه ده؟ اول کومه سوژه ده؟ جو. نو جو ته څه رقم ته چې کله سوژه جو وي نو الې څه رقم ته ګردانیږي؟ دا رقم ته ورته ګردانیږي. نو وایم چې je vais manger. یعنی سوژه الې چې ګردان شو ځکه چې سوژه څه ده؟ جو ده. مانجه دی یعنی په څه معنا چې انفینیتیف، یعنی چې د فعل اصلي حالت ده. ګورئ په او ایغ باندې ختم شوی ده. مانجه تاسو مکمل یوه شپه درس په دغه هغه باندې په دغه مانجه او د دې کې چې نور هغه فعلونه دې سره یو رقم ته ګردانېدل تاسو یوه شپه مکمل درس ویلی ده. نو پوهېږئ چې دغه د دې اصلي حالت ده، د دې اصلي شکل ده، نه ګردان شوی ده، نه ترمینیزم لري، هیڅ شی نوره نه دي. ښه وایي چې جو وی مانجه. یعنی ترجمه ای چی ده؟ ترجمه ای وایی چې جو په معنا ده ز با خورم کنه، یعنی ز با خورم. دلته مثلا په دري کې ما دلته خواهید لیکلی وو، زه نه پوهېږم که تاسو دوستانو پوهېږئ په پښتو کې چې مثلا دلته ولیکم، خو دا نه ده. یعنی کنه چې زه به خورم کنه، یعنی آینده حالت ده. مثلا ما اوسه پورې ډوډۍ نه ده خوړلې، زه مثلا یو څو دقیقې بعد څه کومه ډوډۍ خورم. نو څه رقم ته وایم چې جو وی مانجه. دغه د خوړلو فعل یعنی بخورم کنه، یعنی مثلا خوړل مې په لکه زه وایم زه خورم، په دا معنی نه چې زه اوس خورم، چې کله یعنی آینده کې خورم څه رقم ته وایم؟ زه به خورم، یعنی خواړه به خورم. ښه بل مثال که تاسو ته درکړم شاید پکې درته نورم واضح شي چې وایي تو الې چې ګردان کو څه رقم ته ورته ګردانېږي؟ دا رقم ته تو و. آفرین. نو د فعل اصلي شکل چې مونږ ولیکو نو دا جمله کې فعل اصلي شکل فعل کوم ده؟ فعل تخوی ده. نو د تخوی اصلي شکل لیکو تخوی. وایي چې تو و تخوی، یعنی چې په څه معنا ته به کار کوې. تو ته به کار کوې.
دغه کار کوي چې شولو دې سره جمله چی شوله جمله آینده شوله یعنی معنای آینده که ورکوي تو vas travailler ته به کار کوي je vais manger زه به خورم خو که بل مثال تاسو ته ولیکم چې هغه کوم هغه ته وي دریمه سوژه د مونږه ایل آن ده زه دغه درې ادرس را لیکم خو دې دپاره درس را لیکم چې په معنا کې په پښتو کې چې مونږ کله معنا کوو طبعا هغه راځي پکې څه ورته وایي حتی په دري کې یا په پښتو کې یا هم په فرانسوي کې که مونږ مثلا هر یو ته یو معنا کې بدلون راځي خو زه دا درس را یې استعمالوم نو تاسو پوه شئ چې مثلا هغه یعنی استفاده کولی چې دی یو رقم ته دي نو ترجمه یې ځان سره بیا خپله وکړئ چې هر کدې ته مو ترجمه کولو کدې ته مو ترجمه کولو کدې ته مو ترجمه کولو نو پوهیږئ چې ایل سړی ته استعمالیږي ال ښځو ته آن موږ ته وایي یعنی موږ ښه وایو چې ایل ال آن الې چې ورته ګردان کو څه رقم ته ورته ګردانېږي دا رقم ته وایي چې il elle on va faire du sport یعنی په څه معنا چې یا وایو چې هغه یا موږ به سپورت کوو یا هم ورزش مثلا که وایو چې هغه یا هغه دلته لیکم یا هم دلته مثلا وایو چې موږ خو بیا هم په معنا کې بدلیږي کوو موږ به کوو هغوی کوي که نه کوي بدلیږي خو زه تاسو ته دغه لیکم ځکه چې کولو ته دلته نو کې تاسو ته لرم نو دې ته نه درته ترجمه کوم دې سره درته ترجمه کوم خو دغه تاسو پوهیږئ چې آن په معنا د چی ده په معنا د موږ وایي چې هغه به ورزش کوي هغه به ورزش کوي هغې نه باید چې لرو بیا نو چې ده نو سوژه ده نو لیکم چې نو هغې نه باید چې لرو الې څه رقم ته ګردانېږي نو ته دا رقم ته په دا شکل کې ګردانېږي نو څه رقم ته وایي چې نو زلان نو زلان بیا هغې نه پس مونږ ویلی وو چې د فعل اصلي شکل څه رقم ته وایو چې ویزیټې ګورئ تاسو ویزیټې چې ده په اول ګروپ فعل ده چې په او اف باندې ختم شوی ده او ګردان شوی نه ده اصلي شکل کې لیکل شوی ده یعنی انفینیتیو کې لیکل شوی ده نو وایو چې نو زلان ویزیټې پاری معنای چې ده معنای وایو چې موږ به پاریس وګورو nous allons visiter Paris یعنی دغه چې مونږ تاسو تر اوسه پورې پاریس نه دی لیدلی خو لکه مثلا یعنی غواړو چې وایي ګورو هغه لرو تصمیم لرو چې وایي ګورو نو څه رقم ته وایو الان ورته یعنی الې فعل ورته ګردانوو چې څه شي چې دغه جمله په آینده هغه زمانه کې یا راتلونکي زمانې ته بدله کړي نو وایو چې nous allons visiter Paris الې د سوژې چې سوژه کومه دو الې هغه رقم ته ګردانوو او فعل اصلي شکل کې لیکو نو وایو چې nous allons visiter Paris خب بل مثال چې ده بله سوژه وو ده وو ته یې لیکو وایو چې وو الې څه رقم ته ورته ګردانېږي vous allez prendre تاسو په تیرو درسونو کې ویلی وو چې prendre دغه یې اصلي شکل ده یعنی اصلي فعل دا رقم ته لیکل کېږي هغه نور حالتونه ریشه ګردان هغه تاسو ویلی دي نو دلته تاسو ښه په واضح سره وینئ چې prendre اصلي شکل کې لیکل شوی ده الې نظر د دې سوژې ته چې ده چې وو ده ګردان شوی ده نو وایي چې vous prendre
لو چې کله ولیکلو څه معنا ورکوي یعنی وایي چې دغه نوم چې تاسو دې نه بعد راځي هغه مذکر او دلته په کوم حالت کې لیکل شوی ده دلته په مفرد حالت کې راغلی ده نو تاسو همدغه اوس حفظ کوئ چې دغه فعل یعنی چې لو تخن یعنی چې لرګاډه شی ده په فرانسوي ژبه کې په فرانسوي ژبه کې لرګاډه یوه مذکره کلمه ده دا یې همیشه حفظ کوي او دلته په کوم حالت کې راغلی ده په مفرد حالت کې لیکل شوی ده ځکه چې اس نه لري ښه اوس چې خپله جمله ترجمه کوم څه رقم ته وایم چې vous تاسو به تاسو به په ریل ګاډي کې دا ترین چې دا ترین په معنا دی ریل ګاډی دا نو وایي چې تاسو به په ریل ګاډي کې سپاره شئ یعنی په څه معنا چې تاسو ریل ګاډي سره کوم ځای ته چې غواړئ ځئ تاسو ریل ګاډي سره ځئ ما زه بیا هم دا خبره کوم هیڅکله جمله یعنی هغه کلمه چې دا په خپله ژبه کې کوشش مه کوئ چې بدله کړئ په خپله هغه په خپله ژبه کې مه ترجمه کوئ لکه مثلا مونږ وایو چې زه وږی یم په فرانسوي ژبه کې دوی وایي چې زه وږی لرم که نه یعنی دومره فرق پکې راځي نو کله چې مونږ باید زده یې کړو چې په فرانسوي ژبه کې څه رقم ته وایي مونږ هغه کومه کلمه چې مونږ هغه کومه جمله چې مونږ په خپله ژبه کې یعنی هغه کوم هدف چې مونږ غواړو ووایو ترجمه د خپلې ژبې خو هغه ساختار هغه استعمال چې ده د فرانسوي ژبې فرانسویان نه وایي چې مثلا مونږ یعنی دغه پخوان چې ده دوی یعنی اخیستلو ته وایي خو کله چې د مثلا ترین تاکسي د نورو سره استعمالوي نو څه وایي په معنا د دې ده چې سپاره یعنی مثلا تاسو په هغه کې ځئ لکه مثلا وایي چې تاسو به په ریل ګاډي کې سپاره شئ یعنی مثلا تاسو به د ریل ګاډي سره یو ځای ته ځئ نو دلته پخوند د اخیستلو معنا ورکوي صحیح ده او دلته د مثلا د یعنی تللو معنا ورکوي تاسو په جملو کې کوشش کوئ چې پوه کړئ چې څه رقم ته یې استعمال کړئ دې نه چې په دې کلمه مثلا دې سره ځان بند کړئ چې خو پخوند خو اخیستلو ته وایي دلته ولې په دا معنا راغلی ده نه دا کار مه کوئ فقط جمله د خپل هغه ترجمه د خپل ژبې ورته زده کړئ او ساختار چې د فرانسوي ژبې څه رقم ته دی هغه استعمالوئ بس خلاص ایل اوس دغه سوژه ده ایل جمع حالت ته یو مثال جوړ کوم ایل جمع حالت کې مونږ وایو چې بیا هم ایل په ګډه لیکم چې تاسو پوه شئ چې اصلا په کله یو استعمال کوي هیڅ هغه نه لري یعنی فرق نه دی پکې راځي ښه ایل جمع ته مونږ الې څه رقم ته ګردانوو په دا شکل وایو چې وان نو وایي چې ایل یا ال وان بیا هغې نه بعد موږ چې لرو انفینیتیف یعنی شکل اصلي د فعل لرو نو څه رقم ته وایو چې تلیفونې تاسو ګورئ چې تلیفونې په چی لیکل شوی ده په او اغ باندې ختم شوی ده نو اصلا هغه نه دی څه ورته وایي شکل اصلي شکل کې راغلی ده اصلا ګردان شوی نه ده هیڅ کوم بل هغه نه دی پکې راغلی اصلي فعل ده پس انفینیتیف ده او الی چې ده د سوژه یعنی جمع ایل جمع ته چی شوی ده ګردان شوی ده نو وایي چې ایل vont téléphoner à leur لوغ مونږ تاسو په تیرو درسونو کې ویلي وه چې لوغ چې ده یو د هغه ملکي صفاتونه ده چې کله ایل چې جمع وي هغې ته لوغ استعمالیږي خو کله چې اسم چی شی وي اسم چې مفرد وي مونږ لوغ ورته استعمالوو مذکر او مؤنث مهم نه دي کله چې ایل جمع وي په هغه صورت کې مذکر او مؤنث مهم نه دي تنها مهم دغه ده چې اسم که مفرد وي لوغ ورته استعمالوو که اسم جمع وي بیا مو چې ورته استعمالولو بیا مو هغه دې سره مو اس لیکلو یعنی هغه لوغ تلفظ کېدلو خو یو اس یې درلودلو ځکه چې اسم جمع وي خو دلته اسم چې ده دلته اسم مفرد ده نو لوغ بدون د اس نه لیکو نو وایي چې ils vont téléphoner à leur grand-père یعنی چې خپل نیکه ته چې کې خپل نیکه ته به زنګ ووهي ښه که ترجمه یې ولیکو ترجمه کې داسې راځي وایي چې هغوی
هغوی به دا چه ده؟ دا اخپل هغوی به اخپل نیکه گران پیر چه ده؟ نیکه هغوی به اخپل نیکه تا زنگ ووهي نیکه تا دوی به خپل نیکه ته زنګ ووهي. Ils vont téléphoner à leur grand-père. هغه ویلي چې هغه په راتلونکي زمانه چې ده که نه په فرانسوي کې په درې ډوله ویل کېږي. نن د مونږ درس ته نه د فوتور پروش په هکله و. فوتور انتریور نن مونږ نه وایو. فوتور انتریور نور بیا آینده ورځو کې وایو. نن تنها د فوتور پروش درس ده. ښه زه دا اول موارد یې وایي چې کله تاسو چې مثلا یو کار نه که نه مطمئنه یاست خو تاسو هغه نږدې مونږ ویلي وو چې فوتور پروش کومه هغه د کومه زمانه کې استعمالیږي چې کله هغه ته نږدې وي. اوس مهال زمانې ته نږدې وي. اوس چې زه تاسو ته کوم مثالونه لیکم هغه اصلا اوس مهال زمانې ته نږدې نه دي. خو ولې فوتور پروش استعمالوو؟ ځکه چې وایي کله چې پروژې یعنې ستاسو پلان یا ستاسو پروژه چې څه شی وي چې 100% مطمئنه وئ پې چې هغه تاسو کوئ که نه نو مونږ چې هغه کومه هغه څه ورته وایي راتلونکې زمانه استعمالوو futur proche چې وایي پروژې چې certain یعنی چې مطمئنه یا هم 100% وي. لکه مثال زه تاسو ته ووایم که نه وایي چې زمونږ لکه د مونږ مکتب چې ده که نه په بله میاشت کې شروع کېږي نو مکتب شروع کېدل په بله میاشت کې دغه یو 100% یعنی یو مطمئنه پلان ده نو چې ورته استعمالوو فوتور پروش ورته استعمالوو. کنی بله میاشت چې ده یعنی راتلونکې میاشت چې ده تقریبا هیڅ اصلا اوس مهال زمانې ته نږدې نه ده که نه لرې ده بیخي عین تقریبا نوې میاشت ده که نه بیا مونږ فوتور پروش ځکه استعمالوو ځکه چې مکتب 100% په نوې میاشت کې شروع کېږي نو دې په خاطر د فوتور پروش نه یې کار ورته اخلو. فوتور پروش خو فوتور پروش ته مونږ ویلی وو چې مونږ فوتور پروش څه رقم ته جوړوو مونږ وایو چې سوژه پلوس الی پلوس انفینیتیف. ښه اوس که زه تاسو ته مثال درکړم مثلا ووایم چې لا چې مې کله ولیکله نو تاسو پوه شولئ چې لا حتما دې نه بعد اسم چې راځي هغه شی ده هغه یو مؤنث او دلته په مفرد ډول کې راغلی ده نو وایو چې لا سومن هفته یعنی هفته په فرانسوي ژبه کې یو مؤنث نوم ده. همدا اوس همدا دقه یې زده کوئ خو دلته په کوم هغه شکل کې راغلی ده په مفرد حالت کې راغلی ده نو لا مونږ ورته استعمال کړې ده وایو چې مؤنث او مفرد. ښه لا سومن پروشن la semaine prochaine با وجود دې چې یعنی راتلونکي سومن په معنا د چی ده په معنا د هفته با وجود دې چې راتلونکي هفته تقریبا اوس یعنی پریزون ته اوس مهال زمانې ته اصلا نږدې نه ده خو ځکه چې دغه جمله چې زه وایم او دې نه زه 100% مطمئنه یم زه نو چې کومه دې ته فوتور پروش استعمالوم نو وایم چې la semaine prochaine کله مې چې جو ولیکلو نو تاسو پوه شولئ چې سوژه شی ده جو ده نو څه رقم ته ورته استعمالوو دا رقم ته الی ورته ګردانوو وایو چې جو وی زه بیا هغې نه پس چې استعمالوو انفینیتیف د تللو چې شی ده یعنی پختیغ انفینیتیف چی ده اصلی حالت ده یعنی د تللو اصلی حالت ده چې وایي je vais partir en voyage. ګورئ په voyage که نه مونږ ویلي وو چې voyage دلته چې یو ایغ ورکم دا چې کېږي د دې فعل حالت کې
کیږي کنه voyager مونږ د دې په دغه فعلونه چې په ژ او اغ باندې ختم کېدل بسته یو مکمل درس هم وویلو کنه نو دلته voyage چې دا د فعل حالت نه ده لکه مونږ مثلا وایو چې سفر کول دغه سفر کول د voyage یعنی د voyager فعل یعنی د دې فعل حالت ده سفر کول خو که تنو مونږ چې وایو سفر نو چې ده اسم یعنی د نوم حالت ده نو دلته voyage په کوم حالت کې راغلی ده په نوم حالت کې راغلی ده دلته voyage ګردان شوی نه دی چې تاسو وایئ چې دغه او دلته لري نو دا ګردان شوی دی نه دلته voyage یعنی چې یو نوم ده یو اسم ده یعنی سفر تنو سفر وایي چې زه په نوي هفته کې سفر ته ځم کنه نو سفر ته چې دلته مونږ استعمالوو د سفر یو نوم ده ښه با وجود دې چې لا سومن پروشن یعنی نوې هفته نږدې ته اوس زمانه ته نږدې نه ده خو بیا مونږ چې ورته استعمالوو فوتور پروش ځکه چې 100% ده یعنی پلان 100% ده مثلا ما ټیکټ اخیستی ده ټیکټ کې تاریخ لیکلی ده چې په 12 د جنوري کې یا مثلا 14 د جنوري کې نو دا چې ده 100% دغه خبره 100% ده نو مونږ فوتور پروش ورته استعمالوو چې اوس ترجمه ولیکو وایي چې اگر سومن چی تا وایي سومن اونایی پروشن چی تا وایي راتلونکی یعنی راتلونکی اونایی ز وی چې د دوستانو ویلي چې دغه با کنه یعنی چې زه با مثلا موږ غواړو چې آینده ورسره وښیو ویلي چې دغه با هغې ته استعمال کړه نو زه دلته لیکم چې زه با هغه پختیخ چې ته وایي پختیخ وایي چې زه به سفر ته ولاړ شم voyage چی ده voyage سفر ته خب la semaine prochaine je vais partir en voyage راتلونکي اونۍ زه به سفر ته ولاړ شم چې په وی کنه مونږ په دری کې ترجمه کړله چې خواهد کنه خو په پښتو کې مثلا دغه چې وایم زه به کنه یعنی لکه آینده دغه با سره خیم نو دې په خاطر وی لاندې ما با ولیکله چې وی دلته په معنا د تللو نه ده دلته کومکی فعل ده چې د جمله جوړوي او دا چې دغه هغه قید زمان سره مونږ وایو مثلا مونږ وایو چې نوې یعنی راتلونکي اونۍ نو راتلونکي اونۍ دا یو قید شوله کنه یعنی دغه زمانه مونږ ته چې کړله بنده کړله راتلونکي اونۍ کې د زمانه بنده شوله نو دې ته مونږ فوتور پروش ځکه استعمالوو ځکه چې دغه هغه د مونږ د پلان چې دا چې ده 100% ده سختن ده یعنی مونږ ورنه مطمئن یو خو زه یو بل مثلا تاسو ته په دې کې لیکم چې هغه چې ده مثلا زه وایم چې لو چې مې کله ولیکلو نو تاسو پوهیږئ دې نه بعد چې اسم راځي هغه مذکر او دلته په مفرد حالت کې لیکل شوی ده نو وایم چې لو موا اوس تاسو ته یوه خبره کم کنه یو نشانی درته وایم سومن تاسو چې کوئ پوهیږئ چې لا راغلې ده مؤنث ده نو تاسو وایئ چې موا لو راغلې ده نو څه شی ده مذکر ده مذکر او مفرد ده خو زه دلته څه رقم ته حفظ کوم زه داسې وایم چې سومن هم لکه د زمانې هغه ده کنه یعنی مثلا حالت ده چې زمانه ښیي مو هم چې دا زمانه ښیي نو زه وایم چې د دې ترمنځ د دغه دوو ترمنځ چې فرانسه کې یو ایګالیتي ده د ښځې او سړي ترمنځ نو دلته هم د قید زمانه کې مونږ ته هغه راکړې ده یو ایګالیتي یعنې یو مساوات ده که اونۍ مؤنث ده نو میاشت شی ده مذکر ده دا رقم ته یې حفظ کوم همیشه ځان ته داسې یو فرمول د ځان نه جوړوئ چې په هغې باندې تاسو وکولی شئ حفظ یې کوئ نو وایو چې le mois prochain nous چې ده نو سوژه ده نو موږ کوم رقم ته ورته هغه کوو الې ورته ګردانوو دا رقم ته وایو چې nous allons le mois prochain nous allons مونږ چې کوو په یعنی په نوې میاشت کې یا راتلونکې میاشت کې مونږ چې کوو déménager مونږ کډه کوو خو déménager dans une nouvelle
dans une nouvelle maison. خب اوس زه تاسو ته چې ترجمه ولیکم بیا دغسې درته تشریح کوم چې ښه پوه شئ. خب موا چې ده موا په معنا د میاشت لوم. خب چې د میاشت یو مذکر نوم ده نو لو ورته استعمالوو وایو چې لوموا پروشن چی ته وایي راتلونکي. یعنی چې په راتلونکي میاشت موږ زلان موږ به دمناژي څه شي ته وایي موږ به کډه شو. یعنی یو چې مثلا بل کور ته به کډه وکړو. په یو نوی کور کې موږ په راتلونکي میاشت کې موږ به کډه شو په یو نوی کور کې. ښه دوستانو اوس تاسو وینئ که نه چې لو موا پروشن چې ده یعنی ډیره د اوس مهال زمانې نه ډیره لرې ده نوې میاشت. خو تاسو داسې مثلا تصور وکئ یا داسې فکر وکئ چې تاسو په یو کور کې په کرا اوسیږئ نو تاسو ته د هغه د کور هغه مشر یا مثلا هغه د کور څښتن تاسو ته څه وایي چې ته باید په دغه بله میاشت کې د ما کور نه باید ووځې. نو ته دغه پلان چې ده دغه 100% ده ځکه چې ته بله میاشت کې هیڅ د کور کې نه پرېږدې نو ووځې. نو دا چې شوله د تا پروژه سختن یعنی مطمئنه ده 100% چې ته بله میاشت کې یو نوی کور ته چې کې کډه کې با وجود د دې چې بله میاشت د اوس مهال زمانې نه ډیره لرې ده خو 100% ده نو دې په خاطر فتوح پروش ورته استعمالوو. او فتوح پروش ته مونږ وایو چې سوژې نه بعد باید مونږ الی گردان کو په اوس مهال زمانه کې او هغې نه بعد انفینیتیف لیکو. نو څه رقم ته وایو چې لو موا پروشن دغه دومره چې شوله دا د مونږ قید د زمان شوله یعنی مونږ ته یې وخت چې کړلو په نوې میاشت کې یې بند کړلو نوره بعد یعنی نوې میاشت نه هغه نوره وتلی نه شو مونږ نوې میاشت کې د مونږ هغه بند شولو قید زمانه دا دومره قید زمانه شوله. خو مونږ وایو چې په نوې میاشت کې موږ به کډه شو په یو نوي کور کې یعنی چې موږ به یو نوي کور ته کډه وکړو. ښه اوس دویم مورد چې زه تاسو ته دلته لیکم دا پاکوم او تاسو ته دویم مورد یم چې څه رقم ته موږ فتوح پروش استعمالوو هم تاسو ته لیکم. دریم او باقي درس یې بیا په بله یعنی سبا شپې درس کې او په بله ویډیو کې به تاسو ګورئ. خو دویم مورد چې دا وایي چې کله چې یو ایونما یعنی مثلا حادثه یا هغه کار چې وي امیدیت وي مونږ ویلي وو چې فتوح پروش اوس مهال ته چې نږدې وي استعمالیږي. نو څه رقم ته وایو نو وایو چې ایونما امیدیت خب لکه څه رقم ته لکه مثال زه تاسو ته یو مثال ولیکم چې تاسو هغې سره ښه پوه شئ چې یعنې څه رقم ته مونږ دغه فتوح پروش مونږ وایو چې ایونما امیدیت یا دغه مثلا یعنې په د لحظه کې که نه چې یو کار هغه کېږي مثلا وشي هغې ته چې وایي ایونما امیدیت وایي. نو مثلا لکه زه وایم چې اتانسیون یعنې احتیاط اتانسیون یعنې چې احتیاط خب تو سوژه ده الی څه رقم ته ورته ګردنوم وایم چې و غږ هغه رقم ته دا خو یو اس لري تو و هغې نه بعد چې لرو انفینیتیف نو وایم چې تو و تامبه. نو دغه د لویدلو هغه چې په هغه کوم هغه کې لیکم په انفینیتیف شکل کې یعنی چې د لویدلو فعل په خپل اصلي حالت کې یعنی په اصلي شکل کې لیکم هغه کوم نه څه ورته وایي ګردانوم نه. نو که ترجمه یې وایم چې اتانسیون احتیاط
ته به ولویږي یعنی هغه مثلا یعنی دا یعنی که احتیاط ونه کې هغه دقیقه کې یعنی څو دقیقې په مخ لویږي نو اوس مثلا زمانه ته شي دا نږدې ده نو چې ورته استعمالوو فوتور پروش ورته استعمالوو وایو چې ته به تابع چی ته وایي ولویږي وایي چې ته به ولویږي او که بل مثال هم تاسو ته زه ولیکم وایي چې je suis دلته ګورئ که نه خو دلته تاسو چې ونه وایئ چې دا ولې په مخ سوي شولو لږ صبر وکړئ چې زه خپله جمله مکمله کړم بیا نو تاسو پوهېږئ چې دا ولې داسې شولو وایي چې je suis très fatigué je suis très fatigué اوس وایم چې اوف زه ډېره ستړې یم نو دې په خاطر چې زه ډېره ستړې یم او زه غواړم چې فوتور پروش تاسو ته ووایم نو زه څه وایم یعنی تاسو ته یې مثلا وښیم نو څه رقم ته وایم چې سوژه چی ده ژو ده نو ژو سره موږ څه رقم ته الې ګردانوو وایو چې je vais کنه هغې نه بعد چی لیکو اصلي حالت لیکو نو څه رقم ته وایم چې د ما د ستړوالي دپاره زه غواړم چې یوه قهوه وڅښم نو وایم چې je vais boire un café یعنی په څه معنا چې زه په لاره کې روانه یم اشپزخانې طرف ته که نه یعنې غواړم چې هغه وخت ځان ته یوه قهوه جوړه کړم چې ویې څښم نو دغه درې سره یعنې دومره نږدې ده که نه یعنې آینده دومره راتلونکې زمانه دومره اوس ته نږدې ده چې زه په لاره کې روانه یم بیخي نور نه رسېدلې یم چې قهوه چیکم ویې څښم نو څه رقم ته وایم چې je suis très fatigué je vais boire un café یا مثلا قهوه مې جوړه کړې ده په لاس کې مې ده که نه مثلا دا قهوه د ګیلاس مې په لاس کې ده نو زه څه وایم مثلا مخامخ ما سره چې څوک دغه کوم چې je suis très fatigué je vais boire un café په مخ قهوه څښم دومره یعنی دومره اوس هغه راتلونکې زمانه چې اوس زمانې ته نږدې ده ایونما ایمیډیات ده ښه اوس ترجمه یې که درته ولیکم وایي چې je suis یم très په معنا د چی ده په معنا د ډېر fatigué چی ده ستړی جو بیا چی ده زه به که نه به ځکه لیکم چې یعنې آینده غواړم راتلونکې غواړم چې ورسره یعنې تاسو ته وښیم زه به وڅښم زه به وڅښم یوه قهوه ښه je suis très fatigué je vais boire un café زه یا اوف مثلا زه ډېر ستړی یم زه به وڅښم یوه قهوه دغه و د دغه تشریح که نه چې ډېر